اول کتاب او شپږم درس د لغتونو برخه. دوستانو اول لغت چې د advantage په معنا د فائدې یا ګټه یا فائده. Being tall is an advantage to a basketball player. یعنی د جګ قد درلودل یا د جګې ونې درلودل د باسکټبال پلیر یا لوبغاړي لپاره یو فائده یا ګټه ده. being tall یعنی جګ اوسېدل یا د جګ قد درلودل is an advantage یوه فائده یا ګټه ده to a basketball player د یو باسکټبال لوبغاړي لپاره. نو advantage په معنا د فائدې یا ګټه. advantage. cause په معنا د لامل، سبب. The cold weather caused her to get sick. یعنی سړه هوا د دې لامل یا د دې سبب شو چې هغه مریض شي. The cold weather یخه هوا یا سړه هوا caused her to get sick. د دې لامل شو چې هغه مریضه یا هغه ناروغه شي. نو cause په معنا د لامل یا هم سبب. choice دوستانو په معنا د انتخاب ده. I had my choice of 5 doors to open. یعنی زه د 5 دروازو انتخاب لرم چې وازی کم. I had my choice. زه د دې انتخاب لرم of 5 doors to open د 5 دروازو چې خلاصې کم. نو choice په معنا دی انتخاب یا هم چې مثال ته خبر دی امکانات تاسو وی چې 5 دروازو څخه خلاصې کم د انتخاب وایي سره انتخابي. community په معنا د ټولنې او اجتماع ده دوستانو. The kids from my community usually play together. یعنی زما د ټولنې ماشومان چې دي معمولا یو ځای لوبې کوي. The kids from my community زما د ټولنې ماشومان usually play together معمولا یو له بل سره لوبې کوي یا یو ځای لوبې کوي. نو community په معنا د ټولنې یا اجتماع. date په معنا د مړی یا مړی یا هم مړ کېدل. دې ته موږ وایو date. A dead person is usually buried in the ground. یعنی مړ شخص معمولا په ځمکه کې ښخیږي. buried په معنا د ښخېدل یا هم دفن کول. A dead person یو مړ شخص یا یو مړی is usually buried معمولا ښخیږي in the ground په ځمکه کې. نو dead مړی یا هم مړ جسد. distance په معنا د فاصلې ده دوستانو. The distance between the earth and the moon is 400 kilometers. دوستانو ډیره غټه مساله ده پکې. The distance between earth یعنی د ځمکې او د سپوږمۍ ترمنځ فاصله چې ده 3,480,400 کیلومتره ده. په پښتو کې خو ویل په انګلیش کې ډیر سخت ده. نو distance په معنا د فاصله. بل لغت escape په معنا د تښتیدل یا فرار کول، تښتیدل. The butterfly could not escape from the cage. یعنی هغه شاپرک چې د قفس څخه نشي تښتیدلی. cage په معنا د قفس ده او butterfly شاپرک. The butterfly شاپرک could not escape نشي کولی چې وتښتي from the cage له قفس څخه. نو escape په معنا د تښتیدل. face مخامخ کېدل یا هم روبرو کېدل یا په عموم کې face مخ ته هم وایي. My sister and I have to find a better way to face our difference. یعنی زه او زما خور باید چې یو ښه لاره پیدا کړو ترڅو چې له خپلو ډیفرنس یا کومو مشکلاتو سره یا هم کوم سختیانې چې دي موږ سره لامل چې د هغې سره باید موږ مثال د هغې لپاره یو ښه لاره پیدا کړو. نو face په معنا د مخامخ کېدل یا هم مخ ته وایي. follow په معنا د تعقیب کول یا څارل. The little boy followed his mother home. یا هغه وړوکی ماشوم چې ده د هغې د مور کور څاري یا یې څارلی و. The little boy هغه وړوکی ماشوم followed څارلی و یا تعقیبوي his mother home د هغې د مور کور. نو follow په معنا د تعقیبول یا څارل. fright په ناڅاپي ډارېدل یا خطر. ناڅاپي چې څوک ډارېږي موږ وایو fright. She was filled with fright. هغه ښځه چې ده د ډار احساس کوي یا د ډارېدلو احساس کوي. She was filled هغه احساس کوي یا ښځه احساس کوي with fright د ډار یا د ترس احساس کوي. نو fright په معنا د ډار یا ډارېدل. ghost دوستانو اروا ته وایي. د مړي اروا یا روح. Many people are afraid of ghosts. یعنی زیاتره خلک
له اروا یا روح څخه د مړي له اروا څخه ډاریږي. many people زیاتره خلک یا ډیر خلک are afraid ډاریږي of ghost له اروا یا روح څخه. نو ghost په معنا دی اروا یا روح. بل لغت individual په معنا دی شخص، یو شخص کنه یو فرد. only one individual could win the bicycle race. یوازې یو شخص کولای شي چې د بایسکل مسابقه وګټي. only one individual یوازې یو کس could win کولای شي چې وګټي د بایسکل ریس د بایسکل مسابقه. نو individual په معنا د شخص یا فرد. pet په معنا د کورني حیواناتو د دوستانو. pet out of all my pets the dog is my favorite. یعنی له ټولو کورني حیواناتو څخه سپی چې زما فیورټ یا زما د زړه پورې حیوان. out of all my pets یعنی ټولو کورني حیواناتو څخه زما کورني حیوانات څخه زما فیورټ چې ده هغه ډاګ یا سپی ده. the dog is my favorite. سپی زما فیورټ یا د علاقې وړ ده. نو pet کورني حیوانات. pet. rich په معنا د رسیدلو یا هم یو چیز چې رسیږي دې ته کوی rich. I was happy to finally reach my destination. یعنی زه ډیر خوشاله یم چې بالاخره می خپل اهدافو ته ورسیدم. I was happy زه خوشاله یم to finally reach چې بالاخره ورسیدم my destination خپل اهدافو ته یا خپل مقصد ته. نو reach په معنا دی رسیدل. return په معنا دی بیرته راګرځیدل یا راتښتیدل یا راستنیدل. دې ته موږ وایو چې return. I was happy to return home to my mom after school. یعنی زه ډیر خوشاله یم چې وروسته له مکتب څخه خپل کور او مور ته راستون شم. I was happy زه خوشاله وم to return home چې راغلم بیرته راستون شم کور ته to my mom زما مور ته after school وروسته له مکتب څخه. نو return په معنا د راستنیدل یا بیرته راتلل. survive په معنا د ژوندي پاتې کېدل یا نجات ورکول دي دوستانو. My dog survived her fall into the water. یعنی زما سپی چې وو هغه بیرته نجات پیدا کړ یعنی ژوندی پاتې سو. her fall into the water کله چې هغه اوبو ته لوېدلی وي. یعنی کله چې سپی مې اوبو ته لوېدلی وو هغه بیرته نجات پیدا کړ یعنی ژوندی پاتې شو. My dog survived زما سپی چې د ژوندی پاتې شو. her fall into the water کله چې هغه ته لوېدلی وي اوبو ته لوېدلی یعنی هغه اوبو ته لوېدلی خو اوس ژوندی پاتې ده. نو survive په معنا د نجات ورکول یا ژوندی پاتې کېدل. upset په معنا دی ناراحته مثال خبر یو څوک مزاج ښه نه وي ته موږ وایو upset. She was upset because she broke her tie. هغه چې وو یا هغه جلکۍ چې ده نارامه وه یا ناراحته وه ځکه چې هغې د خپل د لوبو شی یا لوبو بازي چې ده وه هغه شکولې وه یا ماته کړې وه. She was upset هغه ناراحته وه because ځکه چې she broke her tie هغه د لوبو سامان یا لوبو شی یا لوبو موټر وي که نانځه کار شی وي ګوډۍ وي هغه یې ماته کړې وه. نو upset په معنا د ناراحته. voice په معنا د आवाज ده دوستانو. صدا आवाज. He used a microphone so everyone could hear his voice. هغه چې د مایکروفون استعمال کوي مایکروفون استعمالوه نو ځکه هر چا کولی شي چې دغه आवाज واوري. He used a microphone هغه استعمالوه مایکروفون so everyone باندې خطر هر یو یا هر چا could hear his voice کولی شي چې دغه आवाज واوري. نو voice په معنا دی आवाज یا صدا ده. weather په معنا د آب و هوا ده دوستانو. هوا حالات دې ته موږ وایو چې weather. The weather can be sunny, rainy or cold. هوا کېدلی شي چې لمریزه وي باراني اوسي او کېدلی شي چې یخه وي. The weather هوا چې ده can be کېدلی شي sunny لمریزه rainy باراني or cold او یخه. نو weather په معنا د آب و هوا. wise په معنا دوستانو د عاقل پوه. Many people believe that owls are very wise animal. یعنی زیاتره خلک دا عقیده لري چې کونګ یو رقم الوتونکی دی دوستانو. که تاسې لیدلی زیاتره خلک یې پېژني کونګ ورته وایي. هغه چې دا زیاتره خلک داسې فکر کوي یا دا عقیده لري چې کونګ چې ده یو هوښیار یا عاقل حیوان ده. Many people زیاتره خلک believe یعنی دا عقیده لري یا دا ګمان کوي that owls چې کونګ چې ده are very wise animal ډېر عاقل یا پوه حیوان ده. دوستانو دا و د شپږم درس لغاتونو برخه. د قصې برخې ته به هم ډېر زر رسونه شو. مخ ته مو ښه وخت.